السلام علیکم دوستانو، تاسو د دې اونۍ په ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو ټول ښه یو. په دې ولاګ کې یو ځل بیا هم تاسو سره د اونۍ پای مصروفیتونه شریکوم. باقي ورځ کې ټول مصروف اوسېږو. همدا هفته او یکشنبې ورځ وي چې یو څه ناڅه د ماشومانو سرګرمي دپاره او خپل مړي او ژوندي ته وخت وباسو. د هفتې په ورځ مې پلان کړی و چې لږ د بادامو حلوا جوړه کړم، نو په همدا موخه مې یو ورځ مخکې یعنې جمعې په شپه نیم کیلو بادام تیار خیش کړي وو چې تر سهاره نرم شي او پوستکي لرې کول یې اسانه شي. هفتې په ورځ چې د خوبه راپاڅېدم، اول مې هماغه بادام سپین کړل او بیا مې دا ټول په مکسر کې ښه صحیح مکس کړی. ورپسې بیا یو کړاهي په منقل کې ښودله او تقریبا نیم پیاله زیر غوړي چې ما خپله کور کې جوړ کړی و هغه مې پکې واچول. زیر غوړي چې اوبه شو، بیا مې 4 غټې قاشوغې د سوجي اوړه پکې ور اضافه کړل او یو څو دقیقو دپاره مې ښه سره کړل. بیا مې هماغه بادام چې میده کړي وو هغه هم پکې ور اضافه کړ او تر هغه مې سره کړل چې میده شوي بادام خپل رنګ بدل کړي او ګولډن براون شي. بادام چې کله دغسې سره شول، بیا مې پکې یوه پیاله اوبه او یوه پیاله شیدې ور اضافه کړې او دوباره مې سره کړه. بیا مې پکې لږ زعفران هم واچول تر څو یو ښایسته رنګ وباسي او د خوشبویي دپاره مې لږ هیل هم پکې واچوله. بادامو چې اوبو او شیدې لږ ځان ته جذب کړی، بیا مې تقریبا 200 ګرامه او یا هم د یوې پیالې نه لږ کم بوره هم ور اضافه کړ او بیا مې تر هغې همداسې سره کړ چې یو څه کلک شي او د حلوا غوندې جوړ شي. دا مې بیا یو لوښي کې وویستلو او ټولو نوشجان کړ. باقي مې لږ پراټې هم جوړې کړې وې، ولې د هغې ویډیو مې جوړه نه کړله ځکه چې د پراټو ویډیو مې تاسو سره تیار شریک کړی و چې بیا تاسو ته تکراري نه شي او بور نه شئ. غرمې مې بیا د ژوند ملګري راته وویل چې لږ شوله ورته پخه کړمه چې ملګرو کره یې وړي، نو هغې دپاره مې اول مې وریجې تیار خیشتې کړلې او لاړو سودا ته چې باقي شیان واخلو. نو دوباره چې راغلم نو د شولې پخولو ته مې شروع وکړله. اول مې غوښه وړه وړه کړله، ورپسې مې بیا د بخار په منقل کې ایښودل او غوړي مې پکې واچول. بیا مې 2 دانې پیاز میده کړ او په غوړیو کې مې ورګډ کړ او سره مې کړل. تر هغې مې بیا 2 دانې رومیان مکسر نه وویستل او دا مې بیا د پیازو په سر واچولو. ورپسې مې بیا هوږه او مسالې پکې واچولې، لکه کورکمان، میده شوي سور مرچ، تور مرچ، وچه دانیا او لږه زیره مې ښه وټکوله. دا مې هم پکې ور اضافه کړ. بیا مې دې ښه وښورولو. رومیان چې غوړي را پرېښودل، بیا مې غوښه هم ور اضافه کړ. یو دانه دغه مرچک مې هم پکې واچولو. دا تریخ نه دی، ولې ډېر ښه بوی بیا ترې راځي. ورپسې بیا 3 پیالې اوبه هم پکې واچولې. د دې بخار سر مې بند کړ او پرې مې ایښودله چې غوښه نرمه شي. تر هغې مې بیا یو بل لوښي کې مې هم 15 دقیقو دپاره تیار جوش کړی تر څو لږ نرم شي. بیا مې د دې بخار سر خلاص کړ. غوښه لږه نرمه شوې وه، نو یو څو دقیقو دپاره مې ښه سره کړله چې پیاز هم پکې ښه صحیح حل شي او غوښه لږه سره شي. بیا مې پکې لږ اوبه ور اضافه کړې. مې او وریجې مې چې تیار خیشتې کړې وې هغه مې هم پکې ور اضافه کړې. یو 2 دانې تریخ مرچک مې هم واچولو. دوباره مې د دیګ بخار سر بند کړ او بخار مې ورکړ. ولې ډېر وخت دپاره نه، ځکه چې زما دیګ بخار لږ خراب شوی بیخ نیسي، نو له دې ډاره چې شوله ونه سوځي. نو بیا مې یو بل دیګ ته واړوله، لږ تازه دڼیا مې پکې واچوله، سر مې ورته بند کړ او پرې مې ایښودله چې هر څه ښه صحیح نرم شي، اوبه هم پکې ورکې شي. بیا نو شوله تیاره شوه. دا مې یو څنګ ته کېښودلو او دې سره مې بیا لږ سلاته هم جوړه کړله، ځکه چې شوله سلاتې سره ډېر خوند کوي. نو سلاتې دپاره مې پیاز او رومیان میده کړل او په یو لوښي کې مې واچول. بادرنګ رانه هېر شوي و چې واخلمه، نو بادرنګ مې پکې وانه چولو. دانې او مرچک او لیمو مې هم پکې واچولو، ولې مالګه مې وانه چوله. ژوند ملګري ته مې وویل چې همالته بیا پکې واچوي.
دوستانو ما اراده کړې ده چې اونۍ کې یو ځل تاسو سره د اونۍ پای مصروفیتونه حتما شریک کړم، ځکه چې په نورو ورځو کې مصروف اوسېږم، ولې هفته او یکشنبه بیا وخت لرم چې تاسو لپاره یو څه جوړ کړم. تاسو کامنټ کې را سره حتما خپل نظر شریک کړئ چې زما دا پلان څنګه دی او تاسو څرنګه کانټینټ لیدل غواړئ. ستاسو نظر به ما سره د ویډیو په جوړولو کې ډېره مرسته وکړي ترڅو نو آیډیا باندې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم. د هر څه مې ډېر په وارخطایي کې تیار کړ، ځکه چې ماښام مې خور کړه تلمه چې هغې ګړز نه جوړ کړی و، ولې ډوډۍ دپاره مو په سختي سره منع کړې وه چې ډوډۍ تیار نه کړي، ځکه چې ټول لږ ناوخته تلو نو ډوډۍ مو کور کې خوړلې وه، ولې سنیک یې تیار کړی و او لږ سوپ یې هم تیار کړی و، هغه مو یو ځای سره نوش جان کړ. بیا مو دا هر څه په میز کېښوده، شپې ډېر ناوخته پورې ناست وو، ساعت مو ډېر تېر شو. سهار بیا مورجانې کره مې لاړم، په هغې ورځ مېلمانه یې درلودل چې لږ مرسته ورسره وکړم. هلته چې لاړم مورجانې مې تیار خپل کارونه شروع کړي وو چې اول یې د وریجو منځ لپاره غوښه په دیګ بخار کې واچوله چې نرمه شي. اول یې غوښه پیازو کې ښه صحیح سره کړله، بیا یې مسالې پکې واچولې، اوبه یې واچولې او بخار یې ورکړه. چرګ یې هم یو شپه مخکې تیار اخته کړی و او وریجې هم خشتې کړلې. د پیازې دپاره یې غوښه تیار یو شپه مخکې اخته کړې وه، دا یې بیا دیګ کې واچوله او سور یې کړه. بیا یې همداسې پرېښودله چې غوښه نرمه شي. غوښه چې نرمه شوه بیا یې پکې پیاز هم واچول، لږ یې دیګ وښورولو، ورپسې لږ تور مرچ، کورکمن او لږ وچه دڼیا هم واچوله. دوباره یې دیګ وښورولو، بیا یې منقل ګول کړه او دیګ یې ترې لرې کړه. تر هغې بیا وریجو دپاره چې غوښه اچولې وه هغه هم نرمه شوه، دا یې هم یو څنګ ته کېښودلو. بیا ما ورته یو خواږه چې د منچو او فرني نه جوړېږي دا جوړ کړه. اول مې لږ کوچ په دې کې واچولو، پرې مې ښودل چې ویلې شي. منچې مې پکې ور اضافه کړې او یو څو دقیقو دپاره مې سرې کړې. بیخي ډېر مې هم سرې نه کړې، ځکه چې دا تیار سرې شوي منچې دي. ورپسې بیا تقریبا 3 لیټره شیدې هم پکې واچولې. بیا مې پکې تقریبا 3 غټې قاشوغې بوره او نیم قوطۍ کانډنس ملک هم واچوله. بوره مې پکې ډېره وانه چوله، ځکه کانډنس ملک خپله ډېر خوږ ده. ورپسې بیا لږ هیل او لږ میده شوي بادام هم واچول او پرې مې ښودله چې ښه جوش شي. تر هغې مې بیا د فرني مواد جوړ کړ، چې د ونیلې فرني مواد مې په یو کاسه کې واچول او لږ شیدې مې هم واچولې او ښه مې سره مکس کړلې. شیدې چې جوش شوې بیا دا مواد مې شیدو کې ورګډ کړو، بیا مې یو دقیقې دپاره نور هم جوش کړ، بیا مې منقل نه لرې کړ او پرې مې ښودله چې ښه صحیح یخ شي. ورېندار او مور مې منتو هم تیار جوړ کړی و او یخدان کې ایښی و. اوس یې فقط د منتو په دې کې کېښودل چې یخ یې لږ ویلې شي او د دالو قورمه یې هم تیار یو شپه مخکې جوړه کړې وه. ورپسې بیا وریجې پخولو ته هم شروع وکړله، چې وریجې هم په اوبو کې واچولې چې نرمې شي. تر هغې بیا ما تازه میوه په دې لوښي کې جوړه کړه. د دې لوښي اول منزل کې د انارو او انګور لاندې مې یو پلاستیک واچولو چې اوبه یې لاندې توی نه شي او ځای مردار نه کړي. وریجې هم نرمې شوې وې، هغه یې چاڼ کړلې او دوباره یې په دې کې واچولې. لږ زیره او لږ هیل هم د وریجو په سر واچولو. غوښې قورمه یې هم د وریجو په سر واچوله او ښه یې سره ګډ کړه. غوښه یې هم ورسره یو څنګ کې کېښودله، یو 2 کاغذه یې په سر کېښودلو، بیا یې داش کې کېښودلو چې ښه صحیح دم شي. تر هغې بیا ورېندارې مې لږ میکسیکن سوپ جوړ کړ، چې پیاز، ګازرې، کچالو، رومیان او جوش اوبه یې په دیګ بخار کې واچول او بخار یې ورکړ. د دې سوپ دپاره یې د چرګ غوښه هم تیار مخکې نه جدا جوش کړې او ریشه کړې وه. ورپسې بیا مستې چې مورجانې مې ورځ مخکې جوړ کړې وې دا مې په لوښو کې واچولې او قاشق مې هم تیار پکې کېښودلې.
مخکې د دې چې وریجې چې داش کې په دم کېږدي چرګ هم تیار داش کې پوخ کړ. ما بیا د چرګ دپاره یو لوښی تیار کړ چې اول مې لوښي کې لاندې د سلاتو پاڼې کېښودلې، په منځ کې مې بیا چرګ کېښودو، ورپسې مې بیا څنګونو کې چپس واچول، یو 2 ټوټې لیمو مې هم پرې کېښودل، لږه تازه دڼیا مې هم پرې وشیندله او لږ مرچک مې هم پرې کېښودل. دا مې یو څنګ ته کېښودله، ورپسې مې بیا وچه ډوډۍ وړه کړله او په دې لوښي کې مې کېښودله. پخول مې مور او ورېندارې وکړل، ما ورته د باقي شیان جوړ او خوندي کړل. تر هغې بیا ورېندارې مې د سلاتې دپاره هر څه میده کړل، ما بیا هر څه سره مکس کړ، مالګه او لیمو مې هم پرې واچولو او بیا مې لوښو کې واچول. په آخر کې مې بیا په سر لږ انار او میده شوي پسته هم واچوله. دا سلاته بیا تیار شوه، دا مې هم بیا یو څنګ ته کېښودله. سوپ هم بیا تیار شو، ورپسې بیا زه لاړم چې دسترخوان تیار کړم او قابونه په دسترخوان تیار کړم او هر څه برابر کړم. ورپسې مو بیا ډوډۍ ویستلو ته شروع وکړله. اول مو منتو په لوښو کې وویستل او هر سره مو 2 غورۍ جوړ کړل. اول مو د منتو غورۍ کې مستې واچولې، ورپسې مو منتو کېښودل، بیا مو دوباره مستې واچولې، بیا مو د دال قورمه، میده شوي تازه دڼیا او وچه نعناع د پاسه پرې واچوله. بیا مو وریجې هم په غوریو کې واچولې، د زینت دپاره مو لږ ګازرو خلال، ممیز، بادام او د پستې خلال هم پرې واچولو. دو پیازه مو هم په لوښو کې واچوله، بیا مو دا ټول شیان په دسترخوان کې ښودل او دسترخوان مو په دغه شان جوړ کړ. تر څو چې مېلمنو ډوډۍ خوړله، ما خواږه چې جوړ کړی و د هغې فاینل کارونه خلاص کړه، چې اول مې دا خواږه ښه سره ګډ کړ، بیا مې لوښو کې واچول، ورپسې مې بیا د لا ښایست دپاره لږ بادام، چهارمغز میده کړه او د پاسه مې پرې واچولو. نو دوستانو دا وه د دې اونۍ ولاګ. هیله ده چې دا ولاګ مو هم خوښ شوی وي. خپل رای را سره حتما شریک کړئ. ستاسو د نظرونو په تمه یمه. ښه وخت ولرئ. الله پامان.